پاکستانی طالبانو د ټانک ضد لارښود توغندي ترلاسه کړي دي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. پاکستانی رسنۍ دانیز انټرنیشنل خبر ورکړی چې تحریک طالبان پاکستان TTP ډلې د امریکا جوړ شوی FGM 143 د ټانک ضد لارښود توغندي او بارسونل ضد توغندي ترلاسه کړي دي. له تحریک طالبان پاکستان سره د تړلې یوې ډلې فتن الخوارج له خوا خپره شوې ویډیو کې د راپور له مخې د دوی غړي د پرمختللو جیولین د توغندیو سره روزنه ښيي. جیولین د ټانک ضد لارښود توغندی دی چې د ودانیو تلخونو او یا چورلکو په نښه کولو کې هم کارول کېدای شي. دغه توغندي له ډزه وروسته په اتوماته ډول خپله موخه پیدا کوي او له منځه یې وړي. له همدې امله د متحده ایالاتونو پوځ دغه توغندي د خورا دقیق لارښود سیسټم په اړه وایي ډز پرې وکړئ او د بل څه په اړه فکر مه کوئ. د راپورونو له مخې چې د هر یوه جیولین توغندي بیه 2 لک امریکایي ډالره څخه ډیره لوړه ده. یوه پاکستاني امنیتي چارواکي د نیوز ورځپاڼې ته ویلي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د جیولین د توغندیو د شتون په اړه کره شواهد نشته. نوموړي دا هم وویل چې اصلي اندېښنه دا ده چې تر هغه اوس د دغې وړتیا لري چې که وغواړي دا توغندي د پاکستان په هر ځای کې ځای په ځای کولی شي. د پاکستانی چارواکو په وینا جیولین ته د TTP لاسرسی د اندېښنې راپورته کړې چې دا توغندي د پاکستاني پوځ پوستې په نښه کولو او پر ډیورنډ کرښه د کټارو د ماتولو لپاره کارول کېدای شي. د پاکستان امنیتي سرچینو دا هم ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د تړلو ډلو لخوا د دا ډول پرمختللو وسلو درلودل او ممکنه کارول په سیمه کې د ګواښه کچه د پام وړ زیاته کړې. کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دا ډول توغندیو ته د وسلوالو لاسرسی په پاکستان کې تاوتریخوالی زیاتولی شي.